منظور پښتين د فوز مزدور پولیسو بېګناه پښتانه شهیدان او ټپیان کړل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون قومي عدالت جرګې پر مهال د پاکستاني نظامیانو د برید له ماتېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په خپل ایکس ادرس لیکلي د پوځ مزدورو پولیسو زموږ بېګناه ملګري شهیدان او ټپیان کړل او درجنونه نورې له ځان سره لارو او قافلو څخه ګرځولي دي. پښتين لیکلي د جرګې په محل کې 3 تنه او یو بل تن په سویلي وزیرستان کې د پولیسو په ډزو کې شهیدان شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. مختلفو ځایونو کې لارې بندې شوي دي، خو بیا هم ملګري خیبر ته د رسېدو په حال کې دي او جرګه به حتمي ترسره کیږي. پښتين زیاتوي د خیبر پښتونخوا او قافلې حکومتونو له پښتنو سره ښکاره دښمني اعلان کړې ده. جنرال عاصم منیر شهباز شریف ته په خطاب کې لیکلي له بېګانۍ او ننني بریدونو وروسته مو د پښتنو په وژنو زړونه یخ شوي او کلا هم زموږ د وینو تږي یاست. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.